په دوبي کې د بدبویي له منځه وړلو او په ژمي کې د سیلابي اوبو د درېدلو او کورونو نړېدلو د مخنیوي پر وړاندې یوه هڅه. دا د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې د هغه پروژې پیل دی چې پر اساس به یې د کندهار ښار په بېلابېلو ناحیو کې یو شمېر کانالونه، ویالې او مندونه سنګکاري سي، تر څو په دوبي کې د کندهار ښاریان له بدبویي او په ژمي کې د سیلابي اوبو له خطر څخه وژغورل سي. د کندهار ښار والي مسؤلین وایي دغه پروژه یې تېره ورځ د 14 میلیونه افغانیو په لګښت راپیل کړې او په 4 میاشتو کې به بشپړه سي چې پکښې لسګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره سوې ده. په دې پروژه کې به د ښار په مختلفو ناحیو کې هغه مندونه، کانالونه او لښتې په اساسي ډول ورغول سي کوم چې زموږ عام هیوادوال په ژمي کې د سیلابونو له خطر سره مخ کړي وي او یا یې هم په دوبي کې له بدبویي او چټلیو سره مخامخ کړي وي. کندهار ښاروالي به په دې پروژه کې د ښار په مختلفو سیمو کې د خلکو د غوښتنو په اساس مختلفې ویالې، لښتې او کانالونه په اساسي ډول ورغوي. د استنادي دیوالونو دغه پروژه چې تقریبا 15,000 متره مکعب سنګکاري کیږي د 14 میلیونه افغانیو په لګښت به یې ټولې رغنیزې چارې د 4 میاشتو په موده کې پای ته ورسیږي. په دې پروژه کې هر ورځ 40 کسانو ته په فني او غیر فني ډول د کار کولو زمینه برابره سوې ده. یو شمېر د کندهار ښاریان هم د یادې پروژې په پیل سره خوښي ښیي او وایي چې په دې سره به دوی په ژمي کې د سیلابي اوبو له خطر او په دوبي کې له بدبویي او چټلیو څخه وژغورل سي. موږ د دولت سره ډېر خوشحاله یو چې دغه وله موږ ته پخوي دا د غرو اوبه راځي، د دا کورو اوبه راځي، دا پر دا کورو باندې هلته چیرولی نه شي داسې بیا نو یو جواله ونړوي، یو بل شی راونړوي، بر پر یو کور باندې مورۍ وکړي. موږ پر کور باندې په 2 وارې په 3 وارې د دا کلي سپین شهیدان دي چې اوبه راغلي دي، موږ انسانان ایستلي د کورو ته چې دا سرای پر موږ باندې ونه نړېږي. نو په دا خاطر موږ د دولت سره ډېر خوشحاله شو. په دغه پروژه کې یو شمېر پر کار سوي کسان وایي نه یوازې چې دوی ته د 100 میاشتو لپاره د کار زمینه برابره سوې بلکې د هیوادوالو کورونه به هم د سیلاب له اوبو څخه خوندي سي. موږ ډېر خوشحاله یو، یو خو د ځوانانو په کار اخته سي او بل دوم د 3 کلي چې دغه محل د اوبو څخه ډېر په عذاب وه. عمومي واله و د غره شیدي و د اوبو د مندونو ګل په د واله باندې راغلی، د تواري والې بولي او دا واله ما د پورته کېږي روان د لاندې خندق تېره سوي، ولو تېره سوي، اما د کلي څخه اوبه ونیسي، د کلي به اباد سي، اما د ځوانانو په کار اخته سي.